شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. د خبرونې قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نننۍ خبرونه چې زه د لفرو زیره کې د خپل ملګري وحید احمدزي په ملتیا درته وړاندې کوم. د تیرو لومړیو 2 میاشتو د خبرونو یو غور چاڼ، کلي تصویر او یو لنډه کتنه ده. په دې خبرونه کې د ښوونې او روزنې د چارو کارپوه ښاغلی استاد ناصر خان راسره ملګرتیا کوي. نوموړی د مسلکي وړتیا ترڅنګ د دغو ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونو د ایډیټور په توګه کار کوي. ښاغلی ناصر خان صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. مننه، په خیر اوسئ. زموږ لومړی خبرونه په ښوونځیو کې د ښوونې او روزنې د موخو په اړه وه. د خبرونې موخه دا وه چې قدرمن ښوونکي د ښوونې او روزنې له موخو سره اشنا شي او هغه دا چې ټولنې ته د ټولنې د غوښتنو او اړتیاو مطابق کسان وړاندې شي. نو ښاغلی ناصر خان صاحب، ستاسو په نظر ښوونکي باید د ښوونې او روزنې له کومو موخو څخه خبر وي؟ د ښوونې او روزنې اصلي موخه د ماشومانو افکارو، نظریاتو او مهارتونو ته وده او انکشاف ورکول دي. کولای شي سړی ووایي چې ښوونې او روزنې موخه دا ده چې زده کوونکي فکر کول زده کړي او یا دا چې ځینې مهارتونه لکه غوږ نیول، لوستل او خبرې کول یا ویل یا د حساب زده کړه او داسې نور عملی شیان چې په ژوند کې ترېنه ګټه واخیستلی شي دا زده کړي. او یا دا چې ښوونه او روزنه له ماشوم سره مرسته کوي چې هغه نوښتګر راشي، پلټونکی راشي، موضوعات تحلیل کړي او یا دا چې په علمي مباحثو کې برخه واخلي، خپل ستونزې حل کړي او د چاپیریال په حصه کې زده کړه ترلاسه کړي، د ټولنې په برخه کې، د خپل ملت په برخه کې او د ټولې نړۍ په برخه کې. همدارنګه ښوونه او روزنه ماشوم ته دا ګټه رسوي چې هغه داسې مهارتونه ترلاسه کړي چې لکه زغم، صبر، انصاف او یا د خپل وطن د دود او دستور ذکر، د خپل وطن د دین ذکر او یا د نورو ملتونو د ادیانو او د فرهنګونو یا د دود او دستور په حق معلومات ترلاسه کړي. په تیرو لومړیو 2 میاشتو کې زموږ دوهمه خبرونه دا وه چې په ښوونځیو کې باید زده کوونکي څه شی زده کړي. په هغه خبرونه کې موږ دا ویلي وو چې په ښوونځي کې باید زده کوونکي پوهه ترلاسه کړي، مهارتونه زده کړي او داسې چلند خپل کړي چې د ډول ډول پیښو په وړاندې مناسب وي. په تیرو لومړیو 2 میاشتو کې زموږ درېیمه خبرونه د زده کړې د لارو چارو په اړه وه. په خبرونه کې مو ویلي وو چې زده کوونکي په بېلابېلو لارو باندې زده کړه کوي، ځینې د لوستلو څخه، ځینې له اورېدلو څخه، ځینې د عملي کار په پایله کې او دې ته ورته د ډول ډول لارو څخه زده کړه کوي. نو ښاغلی ناصر خان صاحب، ستاسو په اند د زده کړې د بېلابېلو لارو په پام کې نیولو سره ښوونکي په ټولګي کې څه ډول فعالیتونه رامنځته کړي څو ټول زده کوونکي زده کړه وکړی شي؟ زده کوونکي له مختلفو لارو زده کړه کولی شي، لکه د ښوونکو د رهنمایۍ په اثر د ښوونکو خبرو ته غوږ ایښودل یا د والدینو خبرو ته او یا د نورو پوهو کسانو خبرو ته. زده کوونکي داسې زده کړه ترلاسه کولی شي چې د مسایلو په برخه کې فکر وکړي، شیان تجربه کی، مشاهده کی، تصور کول او تمرین کول. د دې ټولو لارو نه شاګردان کولی شي زده کړه ترلاسه کړي. یو شی زه د یادولو وړ ګڼم هغه دا دی چې د زده کوونکو استعدادونه مختلف دي. دا استعدادونه د ځینې شاګردانو لکه عددي استعداد ورته ویلی شي چې هغه په حساب کې یا په ریاضي کې ښي یا د نفوس د یو ملک کولای شي حافظې ته وسپاري، یا ځینې احصایې او ځینې استعدادونه لکه بصري ورته ووایو چې هغه په هندسه کې، تصویرونو کې، رسامي کې دې کې ښي. ځینې نور بیا تحرکي استعداد لري چې هغه ابتکاري لیکنې کولی شي یا شعر ښه لوستلی شي یا یې ویلی شي او یا حکایتونه یا کیسې هغه ښه لیکلی او لوستلی شي. ځینې بیا د ژبې ذکاوت لري. نو هغه شاګردان کېدای شي چې مخفي استعداد ولري خو هغه استعداد نه ښکاره شوی نه، بروز یې نه کړی. نو ښوونکی دې ډېره هڅه وکړي چې هغه زده کوونکي په ټولګي کې وپېژني او هغه زده کوونکي هم خپلو کمزورو نکاتو
نکاتو ته متوجي کی او د کمزورو نکاتو په لمنځولو کې په خپل معلم ډیر کوښښ کوي او ځکهونکو د مبارزې ته وهڅي چې د کمزوري نکات لمنځه لاړ شي. ارزکونکو مساوي د زده کړې حق لري. هغه ځکهونکو چې استعداد لري هغه په مختلفو لارو زده کړه کولای شي، خو کمزوري ځکهونکو د ښوونکي هڅونې او لارښوونې ته ډیر ضرورت لري، ځکه د هغې ضرورتونه ډیر زیات وي. نصر خان صاحب له تاسو نه یوه دنیا مننه. ښه احمدزی صاحب، نور څه لرو اوریدونکو ته؟ تاسو مهرباني وکړئ. په تیرو لومړیو 2 میاشتو کې زموږ یوه بله خپرونه د زده کړې په اړه وه چې زده کړه څه معنا لري. د زده کړې په اړه بېلابېلې انګېرنې وجود لري، خو په رښتیانۍ معنا زده کړه دې ته وایي چې یو څوک په یو شي پوه شي، هغه ذهن ته وسپاري او په ژوند کې ورڅخه کار واخیستلی شي. نو ناصر خان صاحب، په هغه خپرونه کې مو ښوونکو ته کوم اساسي پیغام درلود؟ حقیقت کې د زده کړې په دوران کې یو ماشوم 3 مرحلې تیروي، چې په اوله مرحله کې مهارتونه یا سلوک زده کوي ماشوم، او وروسته له هغې نه دغه مهارتونه ذهن ته سپاري او په 3مه مرحله کې ماشوم هغه عملي کوي. نو داسې ووایو چې زده کړه عبارت ده له پوهېدو څخه او ذهن ته د سپارلو څخه او همدارنګه 3مه مرحله هغه په کار وړلو څخه. نو هر ښوونکی باید دغه 3 مرحلې په زده کوونکو باندې تطبیق کړي. که چیرته زده کوونکی یوازې درس تکراروي، نو دا یوه برخه د 3 ګونو عملیو څخه ده او زده کړه په مکمله توګه صورت نه نیسي. که چیرته ماشوم یو متن حافظې ته سپاري مګر دغه په معنا نه پیږي، نو هغه حافظې ته سپارل په حقیقت کې زده کړه نه ده او هغه ماشوم ته ګټه نه لري. او که چیرته بیا متن حافظې ته وسپاري او د دې وخت ورته مساعد نشي چې هغه له هغه نه استفاده وکړي، هغه په کار ویسي، بیا هم زده کړه صورت نه نیسي. قدرمن اوریدونکو، په تیرو لومړیو 2 میاشتو کې زموږ یوه خپرونه د جوړهیز کار په اړه وه. په خپرونه کې په دې ټینګار شوی و چې جوړهیز کار د زده کړې یوه اغېزمنه لاره ده، خو هغه مهال چې یو ټاکلې دنده پکې زده کوونکو ته وسپارل شي او وخت هم وټاکل شي. نو ښاغلی استاد ناصر خان، ښایي د جوړهیز کار په اړه ځینې ښوونکي اندېښنې ولري چې د ټولګي نظم ګډوډوي یا د ټولګي هغه نظم خرابوي، یا دا چې جوړهیز کار ته دوی د شک په سترګه ګوري. نو په دې اړه ښوونکو ته ستاسو وړاندیز څه شی ده؟ جوړهیز کار په شاګرد باندې په حقیقت کې د شاګرد تنظیمول، تحریکول او یا زده کړې ته هڅول دي او دا ډیره ګټه لري په زده کړه کې، البته زده کوونکو لپاره. لکه په زده کوونکو کې د مرستې حس یو تر بله دا پکې وده کوي، او بل په جوړهیز کار کې زده کوونکي یو د بل کار ګوري، اصلاح کوي او په معلم باندې په جوړهیز کار کې فشار هم ډیر کمی، ځکه فعالیت زیاتره شاګردان کوي او معلم ته د دې موقع مساعدېږي چې شاګردان وګوري له نږدې او له هغې سره مرسته وکړي. او بل ټول شاګردان په جوړهیز کار کې یا په ډلهیز کار کې برخه اخلي او د خبرو کولو مهارت هم په جوړهیز او ډلهیز کارونو کې دا وده او انکشاف پیدا کوي. او بل که هر شاګرد تختې ته چې پاسول کېږي که چېرته 10 ثانیې د ده تګ او راتګ ونیسي، نو په جوړهیز کار کې دغه صرفه‌جویي هم کېږي چې تګ او راتګ تختې ته نه کېږي، ټول وخت په کار کولو باندې مصرفېږي. زموږ د تیرو 2 لومړیو میاشتو بل خپرونه د درسي پلان په اړه وه. په خپرونه کې مو یادونه کړې وه چې درسي پلان باید دا مشخصات ولري. لومړی دا چې د درس موخه پکې ټاکل شوې وي، دوهم دا چې د اړتیا وړ درسي موادو او منابعو یادونه پکې شوې وي، دریم دا چې د لوست د هر پړاو فعالیتونه پکې یاد شوي وي، او څلورم د لوست د مؤثریت او اغېزمنتیا لپاره د ارزونې او ارزیابي یوه لاره او طریقه پکې ځای په ځای شوي وي. ښاغلی استاد ناصر خان، ستاسو په نظر ښوونکو ته د یوه درسي منظم پلان لرل څومره اغېزمن یا د ارزښت وړ دي؟ درسي پلان ښوونکو ته داسې ګټې لري چې درسي پلان درس مؤثره کوي او زده کوونکو ته په زړه پورې کوي، او د درسي پلان په واسطه زیات زده کوونکي په درس کې برخه اخلي، خصوصا هغه ټولګیو کې چې د زده کوونکو شمیر ډیر زیات وي. درسي پلان د هغې لپاره ډیر مؤثر او ګټور دی. او بل درسي پلان د ماشومانو او درسي موادو په تنظیمولو کې ډیره ګټه لري. بل ستونزې له منځه وړي، یعنی د درسي پلان درلودل د ښوونکي لپاره په درس کې د ستونزو مخنیوی کوي. ښوونکی له بې نظمۍ او ګډوډۍ نه پکې خلاصي،
ښوونکی د درسي پلان په واسطه هدف ته رسیږي او د اصلي موضوعاتو ځای فرعي موضوعات ته نه پاتې کیږي، یعنی درس په خپل وخت سره ختمیږي او ښوونکی کولی شي درسي پلان په واسطه هغه طریقې او لارې چې دغه په واسطه درس زده کوونکو ته وړاندې کوي هغه پیش بینی کولی شي، د ښوونکي وخت نه ضایع کیږي. درنو اوریدونکو، زموږ د تیرو 2 لومړنیو میاشتو د خپرونو د لړ وروستۍ خپرونه په لوست کې د زده کوونکو د ورګډولو په اړه وه. ښاغلی استاد ناصر خان، ستاسو په نظر د دې کار موخه او ګټه څه شی ده؟ ګټه خو همدا ده چې زده کوونکي د فعالیتونو کې برخه اخیستلو په واسطه زده کړه کولی شي. نو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره محترم ښوونکي باید د زده کوونکو هغه قابلیتونه هغه تشخیص کړي او درک کړي او ښوونکی باید درسي پلان داسې ترتیب کړي چې په هغې کې مختلف فعالیتونه په نظر کې نیول شوي، لکه جوړه‌یي کارونه، د کتاب لوستل، تشریح کول او مختلفې طریقې د تدریس لکه مسابقه یا سوال و ځواب. او په درس کې باید ښوونکي د زده کوونکو سویه په نظر کې وساتي او مختلفو درسي موادو نه په هغې کې کار واخلي. استاد ناصر خان، له تاسو نه یوه دنیا مننه. درنو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه چې د تیرو لومړیو 2 میاشتو پروګرامونو ته یو ځغلنده نظر و همدومره وه. ښاغلي استاد ناصر خان څخه په مننې چې د خپلو ګټورو معلوماتو په ورکولو سره یې زموږ خپرونې ته ښکلا وروبخله. یادونه کوو چې راتلونکې اونۍ په همدې ورځ به د 3مې او 4مې میاشتې د پروګرامونو یو لنډیز درته ولرو. تر هغې مو په خدای سپارو. خوښ او سوکاله اوسئ. هغه چې پوه شو د خدای په خوښ شو، له شو چې پوه شو، له شو